سلام دوستانو، تاسو ته چې څنګه موږ دینه مخکې ویډیو کې ویلي وو چې کم کسانو نقصان کړي د هغې ظالم درته ویلی وو او بیا هم درته پکې دا هم ویلي وو چې تاسو له موږ داسې نسخه درکوو چې د نارینه زنانه دپاره چې د هغې بچي نه کېږي، ډېره مجرب ده. الحمدلله بچي به هم کېږي او کارونه د الله دي. د انسان صرف هیله ده چې نارینه به هم کېږي او ډېر پکې داسې یا چې ډبل هم وشي، دوه ماشومان هم وشي. تاسو به داسې کار کوئ چې تاسو به د پنسار دکان ته لاړ شئ او هغې ته به ووایئ چې ستاور راله راکړئ. ستاور به خو پوډر کې او داسې کار به وکړئ چې ښځو او خاوند دواړه سار ماښام به ترې د پیو سره یو چمچ استعمالوئ. دا به تاسو 3 میاشتې مسلسل استعمالوئ. دې سره نارینه ته هم پیدا ده، د هغې جراثیم ورسره هم طاقت ورشي، فاحشات ورسره هم پیدا شي او د ښځې دپاره هم پیدا ده چې د هغې د رحم کمزوری هم ختم شي، کولیکوریا هغه هم ختم شي او دې سره د بچو قابله شي. به دغه یو شیز استعمال کې خدا به تاسو دا نه وایي چې بس یو هفته نیمه استعمال کې او ورځ نیمه، دا پوره 3 میاشتې استعمالوئ. هو که ستاسو په اولنۍ میاشت کې چېرته پریګننسي پازیټیو شوه، مطلب ستاسو امید پیدا شو، نو بیا تاسو په هغه ورځ پرېښودی شئ. امید دی چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که ویډیو ستاسو خوښه شوي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته اجازت راکړئ. که ستاسو څه تپوس وي تاسو کمنټ کې کولی شئ. د ځان ډېر خیال ساتئ. موږ ته دعا کوئ. د لوی الله په امان.